بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. دا دی بیا هم زه رفیع الله رفعت د فزیک د درسونو په لړۍ کې ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. هیله لرم چې ټول به روغ او جوړ وئ. د نن ورځې زموږ د درس موضوع د بور اټومي موډل ده. موږ او تاسو په تیر درس کې د فوتو الکتریک پدیده له ټولو مشخصات سره خلاصه کړه. نیمګړتیاوې مو هم ویلې چې کومې نیمګړتیاوې لري او د انیشتاین له خوا نه سره رقم رفع سولې. څنګه کې مو د انیشتاین معادله هم ویلې دی چې د همدغې معادلې په واسطه یې د نوبل جایزه لاسته راوړې وه. نو تاسو به اوس د فوتو الکتریک پیدا کې چې الکترونونه جدا کېږي هغې ته څه نوم ورکوو؟ آفرین، هغې ته فوتو الکترون وایي. نو راځو د نن ورځې درس ته. د تیرو درسونو په ادامه موږ او تاسو ویل چې په دې څپرکي کې به موږ او تاسې درې دانې اټومي موډلونه ووایو. لومړی د تامسن اټومي موډل هم وویلې، دویم د رادرفورد هم ویلې. هغو اټومي موډلونو ځینې مشکلات درلودل. دریم اټومي موډل د بور اټومي موډل ده، د نیلز بور، چې موږ او تاسو به په نن درس کې د دې ټول مشخصات له یو بل سره مطالعه کړو. تیر درس کې موږ او تاسو دغه ویلې، په تیر درس کې د اټومي موډلونو په درس کې لومړی اټومي موډل د تامسن و چې د کشمشي کیک په نوم باندې یادېده، دا مثبت او دغه ماینس کې الکترونونه منفي شکل باندې. بیا رادرفورد اټومي موډل داسې وړاندې کړ چې په ماینس کې هسته مثبت چارج او الکترونونه د شاوخواته د حرکت پال کې دي. بیا د رادرفورد د اټومي موډل مشکل په دې کې و چې دغه الکترونونه چې وایي حرکت کې د کلاسیک فزیک له نظره دا الکترون چې د حرکت په حال کې ده له خپل ځانه انرژي خپروي، بالاخره هستې ته سقوط کوي. نو ولې سقوط نه کوي؟ دې لپاره رادرفورد ځواب نه درلوده چې بیا نیلز بور دغه مشکل هم حل کوه. همدارنګه د تایف مشکل چې موږ تاسو جذبي او نشري منځته راځي د ماکس پلانک لخوا د نیلز بور لخوا حل سي، خو د ماکس پلانک د تیوري په استفادې سره. نو دغه مشکل حل به موږ تاسو په نن درس کې وایو. لومړی د نیلز بور اټومي موډل. موږ وایو د بور یا د نیلز بور اټومي موډل د هایدروجن د اټوم لپاره د کلاسیک فزیک او د معاصر فزیک له دواړو نیلز بور داسې یو کار وکړ، د خپل اټومي موډل د وړاندې کولو لپاره هم کلاسیک فزیک نه ګټه واخیستله، هم له معاصر فزیک نه. خو رادرفورد او تامسن دواړه کلاسیکي وه، داسې د نیمه کلاسیک نیمه کوانتومي ده. کلاسیک کې له کومو برخو نه ګټه اخیستې، د میخانیک او الکترومغناطیس قوانین سره یو ځای کړل او د معاصر فزیک له قوانینو څخه هم ګټه اخیستې وه. نو دې په خاطر موږ وایو دغه موډل نیمه کلاسیک نیمه کوانتومي ده. نیمه کلاسیک نیمه کوانتومي. بل د چی لپاره بیان شوی د بور اټومي موډل صرف د هایدروجن لپاره. دویم د بور اټومي موډل د ریډبرګ او بالمر د تجربي اړیکې سره هم سمون لري. دغه د بور اټومي موډل چې ده د ریډبرګ او بالمر اړیکه ستاسو د لسم ټولګي په کیمیا کې ویله. ریډبرګ او بالمر د هایدروجن د تایف لپاره د هغو څلور خطونو لپاره یوه دانه جدا معادله ویلې وه. خپله ریډبرګ او بالمر نه به چې کله پوښتنه وشوه چې د دې ثبوت په کوم شکل ده، هیڅ بې له ثبوت نه په حدود د لسو یا شلو کلونو کې فزیک دغه اړیکه بې له ثبوت نه قبوله شوې وه. خو د نیلز بور د اټومي نظریې له وړاندې کولو نه وروسته د هغې فورمول ثبوت د نیلز بور د نظریې نه وشو. ښایي موږ وایو د ریډبرګ او بالمر له تجربي اړیکې سره هم ډیر زیات سمون لري. د بور اټومي موډل څلور دانې اصله لري. د بور اټومي موډل څلور اصله لري. او یوه مهمه نکته دغه ده، که چیرې یو نفر تاسو نه داسې پوښتنه وکړي چې د بور اټومي موډل نوم څه ده، بیا به ورته لمریز نظام یا شمسي نظام. د رادرفورد د هم لمریز نظام. صرف نیلز بور د رادرفورد دغه تجربه اټومي موډل مشکلات برطرف کړ، نور هماغه اټومي موډل و. څلور اصل درلودل. لومړنی اصل په دې شکل باندې و، وایي الکترون یوازې په دایروي مدارونو کې په ټاکلي شعاګانو سره حرکت کوي چې دغه مدارونو ته ثابت مدارونه وایي. ګورئ، وایي الکترون په دغه مدارونو کې چې حرکت کوي دا مدارونه ثابت دي، دا مدارونه سره رقم دي ثابت دي. په دې کې دغه مدارونو ته ثابت مدارونه یا سټیشنري اوربیت وایي. ثابت مدارونه یا سټیشنري اوربیت. وایي الکترون صرف په دایروي مسیر هم سره رقم ده، دایروي ده، په دې کې حرکت کوي. په دغه حرکتونو کې چې ده کله چې دایروي حرکتونه موږ یولسم ټولګي کې ویلو، هر دایروي حرکت باید یو دانه جذب المرکز قوه ولري. د الکترون په حرکت کې جذب المرکز قوه چې ده هماغه برېښنایي قوه ده چې منځ کې پروتون ده، د خو الکترون دوی تر منځ دغه جاذبه قوه چې ده دلته موږ تاسو همغه ته د جذب المرکز قوه وایي. چې دغه د جذب المرکز د الکترون حرکي انرژي، موږ تاسو جذب المرکز له قوې د الکترون حرکي انرژي هم لاسته راوړلی شو. د الکترون حرکي انرژي ای د ک مساوي کیږي ک ای مربع پر 2 آر ده. د الکترون پوتانشیل انرژي بیا څه رقم ده، ای دی یو، ای انرژي یو پوتانشیل منفي ک ای مربع پر آر ده. او د الکترون میخانیکی انرژي موږ تاسو ویلو، میخانیکی انرژي د حرکي او پوتانشیل مجموعه ده. خیر دغه حرکي کله پوتانشیل سرجمه کې منفي ک ای مربع پر 2 آر بلاسته راسي.
نو دغه اړیکې له کوم فرمولونو نه لاسته راغلي. راځئ چې دغه تخته کې ثبوت کړو چې څه رقم دی. لومړی موږ تاسې د کولامب قانون په دې شکل اف مساوي کېږي کا Q1 Q2 پر آر مربع. دا د کولامب قانون چې همدغه د جذب المرکز یا برېښنایي قوه وه چې موږ ویلې د بور په اتومي مدل کې دغه د جذب المرکز قوه دغه برېښنایي قوه تولید منځته راوړي چې برېښنایي قوه د کومو دوو چارجونو ترمنځ ده؟ د الکترون او پروتون ترمنځ. په هسته کې پروتون په دې شکل باندې هسته کې پروتون او ځکه هایدروجن یو دانه مدار لري دوی دواړو ترمنځ دغه د برېښنایي قوه همدغه ده. خو دغه د پروتون او الکترون چارج له یو بل سره معادل ده، دې مثبت دې منفي ده. بیا په لسم ټولګي کې مې درته ویلي په دغه فرمول کې موږ تاسو علامه نه وضع کوو، صرف موږ مقدار محاسبه کوو. اوس اف مساوي کېږي کا دې دواړو په ځای ځکه دواړو چارجونه یو رقم دی او د دواړو په ځای ای کېښودلی شي کېږي ای مربع ای مربع پر آر مربع ای مربع پر آر مربع. نو دغه چې ده د جذب المرکز قوه شو. بل موږ تاسې د 11 ټولګي له حرکتونو نه هم پوهېږو چې د جذب المرکز قوه ام وی مربع پر آر یا آر اومیګا په دې شکل باندې دغه د جذب المرکز یا د فرار له مرکز نه قوه مساوي کېږي ام کتله وی مربع پر آر یا دغه د خطي سرعت له جنس نه که چیرې خطي سرعت معلومي د خطي سرعت له جنس نه کومه قوه؟ جذب المرکز. او که چیرې بیا د زاویوي سرعت له جنس نه وغواړئ آر ضرب د اومیګا مربع ام آر اومیګا مربع ام آر اومیګا مربع. دغه بیا د زاویوي سرعت له جنس نه د جذب المرکز قوه. له ریاضي نه پوهېږئ که چیرې د دوو معادلو چپ خوا مساوي ښی خوا هم مساوي دي نو موږ تاسو به د دغې ښی خوا مساوي کېږدو داسې به سي ام ضرب د وی مربع پر آر مساوي کېږي د کا ضرب د ای مربع پر آر مربع سره. اوس موږ تاسو د حرکي انرژي فرمول په 11 ټولګي کې له څه رقم و؟ آفرین 1/2 ام وی مربع. خی که چیرې زه یو کار کومه د دغې دواړه خواوې ضرب د آر کومه ضرب د آر او تقسیم د دوه وی کومه یعنی ضرب د آر پر دوه کو دواړه خواوې د دې معادلې ضرب د څو کو آر پر دوه. که چیرې دا دلته ضرب کړه دغه آر به له دغه آر سره خلاصي دلته به پاتې شي 1/2 ام وی مربع مساوي کېږي. که چیرې دا دلته ضرب کړي دغه یو آر له د یو آر سره خلاصېږي دوه دلته ضرب کېږي که ای مربع پر 2 آر. اوس دغه خپله د حرکي انرژي فرمول وکنه خی موږ به دې په ځای باندې د کا قیمت کېږدو کا مساوي کېږي دغه کا حرکي انرژي ده حرکي انرژي دغه کا د کولامب ثابت ده د کولامب د ثابت قیمت په لسم ټولګي کې مې ویلی دې قیمت څومره ده؟ آفرین 9 ضرب د 10 نیوټن متر مربع پر کولامب مربع. کا د کولامب ثابت ده قیمت هم 9 ضرب د 10 نیوټن ضرب د متر مربع پر کولامب مربع ضرب د ای پر 2 آر. آر ای دلته د الکترون چارج آر هم په همدې فرمول کې دغه فرمول کې دغه آر فاصله ده آر چه ده؟ فاصله. ای د الکترون چارج چې د قیمت هم ثابت ده د قیمت څو؟ آفرین 1.8 ضرب 10 منفی 19 1.8 ضرب 10 منفی 19 کولامب او آر هم په دې فرمول کې چې ده هغه فاصله. نو دغه د حرکي انرژي فرمول چې موږ تاسو لاسته راوړو. دویم د پوتانشیل انرژي فرمول ده. د پوتانشیل انرژي فرمول به څه رقم ثبوت کو نو هغه به په بله تخته کې یو بل سره په دې شکل باندې ثبوت کو. نو راځئ چې د پوتانشیل انرژي ثبوت هم له یو بل سره په تخته کې کار کو. په دې شکل باندې ده که چیرې پروتون او الکترون دوه دانې چارجونه دوه دانې ذرې که چیرې د یو بل په څنګ کې واقع شوي موږ وغواړو پوتانشیل انرژي لاسته راوړو. دغه د پوتانشیل انرژي به موږ تاسو له دغه فرمول نه لاسته راوړو که ضرب دی اول چارج
دویم چارج تقسیم د آر. صرف د کولم د قانون سره د توپیر په دې کې ده چې هغه آر مربع ده، دا آر مربع نه لري، صرف آر ده. چې په لسم ټولګي کې دا تاسو د مطلقه پوتنشل په نوم باندې دغه فرمول ویلی. نو د دوو ذرو د پوتنشل انرژي د پیدا کولو لپاره دې نه ګټه اخلو او بل پوتنشل انرژي کې موږ تاسو علامه په نظر کې نیسو. ښایي که چیرې زه د فرمول قیمت وضع کړم نو پوتنشل انرژي مساوي شي که ثابت د کولم کیو1 پروتون کیو2 الکترون. د الکترون چارج منفي ده، دواړو قیمتونه مساوي دي. ښایي علامه منفي کیږي یا منفي ای ضرب ای کیږي ای مربع پر آر. دا منفي هم دلته ولیکي، فرمول به لږ ذره نور هم ښکلی راسي. که دلته ولیکي او ای مربع پر آر. دغه د پوتنشل انرژي، د پوتنشل انرژي. اوس که چیرې زه وغواړم میخانیکي انرژي لاسته راوړم، په 11 ټولګي کې مې میخانیکي انرژي د کومو دوو انرژي مجموعه ده؟ آفرین، د حرکي او پوتنشل مجموعه ده. ښایي اوس که زه وغواړم د الکترون میخانیکي انرژي مجموعي انرژي لاسته راوړم که جمع یو، نو میخانیکي انرژي مساوي کیږي د که قیمت هم په تیر سلاید کې په تیر تخته کې کار کړی، یو بل سره هم ثبوت کړي چې د که قیمت کیږي که ای مربع پر 2 آر. مثبت ضرب د منفی کیږي منفی که ای مربع پر که صورت کې دغه ضرب کو که ای مربع تقسیم د آر. اوس له دغې نه که چیرې دا کم کو پوتنشل جمع حرکي دو دوار ترمنځ مشترک مخرج به 2 آر ونیسي. 2 آر تقسیم د آر که ای مربع پاتې کیږي. 2 آر تقسیم د آر کې خپله 2 غلطه ضرب کې منفي 2 که ای مربع. اوس له دې نه دا کم کو فقط یو منفي لري ځکه دغه عدد لوی دا کوچنی ده، منفي که ای مربع پر 2 آر. نو دغه د مجموعي انرژي یا میخانیکی، دغه د الکترون د مجموعي انرژي. بیا په ګورئ دغه قیمت له دې قیمت سره هیڅ اړیکه نه لري. که چیرې یو نفر داسې وایي د الکترون میخانیکي انرژي د الکترون حرکي انرژي ده، له کوم توپیر سره؟ آفرین، له دې توپیر سره چې دغه مجموعي انرژي یا نه منفي اضافه لري. صحیح شو؟ نو دغه اړیکه دغه نکته هم حتمي تاسو په خپلو کتابچو کې یادداشت کړئ چې د الکترون مجموعي انرژي عینا هماغه حرکي انرژي ده، صرف علامه منفي ده. خو راځئ چې د منفي په اړه باندې لږ وغږیږو. دغه منفي په دې کې څه معنا ورکوي؟ منفي دغه د انرژي منفي والا دا معنا ورکوي چې الکترون منفي دا معنا ورکوي الکترون د ای په توري به یې وښیمه الکترون مقید د څه شي ته؟ هستې ته. الکترون مقید د هستې ته، یعنی که دغه هسته دغه دم لومړی مدار دویم مدار دریم د الکترون انرژي که چیرې منفي معنی دغه ده چې دغه الکترون هستې ته مقید ده. که انرژي صفر سي الکترون له دغه وروستني مدار ته ځي، له دغه قید د هستې نه خلاصېږي. که چیرې مثبت سي بیخي لرې کېږي. چې بیا تاسو په لسم ټولګي کې هغه مقدار انرژي چې د یو الکترون د لرې کولو دپاره د لای تناهي فضا ته هغې ته څه وایي؟ د آینایزیشن انرژي. هغه دغه انرژي ده. موږ هغه مقدار انرژي چې ورکړو د الکترون له دې سطحې نه لرې کړو، هغې ته موږ دغه علامه چې منفي ده د همدې په خاطر ده ځکه الکترون هستې ته مقید ده. که چیرې مقید نه وای نو دا الکترون له دې هستې له دې مدار نه وته. په هر دایروي حرکت کې انرژي که چیرې منفي معنی دغه ده چې دغه جسم د یو مرکزي هستې سره مقید ده. نو دا د نیلز بور د قوانینو د اړیکو ثبوت چې موږ تاسو وکړو. راځئ سلایډونو ته. د انرژي منفي علامه دې ښودونکې ده چې الکترون هستې ته مقید او هر څومره چې هستې نه لرې سي د هغې انرژي به څه رقم کېږي؟ زیاتېږي. نو دا د نیلز بور لومړۍ نکته وه. راځئ دویمې نکتې ته، دویم اصل ته. په ثابتو مدارونو کې د حرکت ځینې خاص حالتونه شتون لري چې الکترون څپه نه خپروي. دویمه اصل دا ده وایي په دغه مدارونو کې ځینې خاص حالتونه لري چې دا هیڅ الکترومغناطیسي څپې نه خپروي، چې په همدغه اصل سره د رادرفورد مشکل حل کړ. رادرفورد چې ویلې الکترون حرکت کې څپې خپري، هستې ته ولې سقوط نه کوي؟ ده ویلې ځکه خاص حالتونه لري او په هغه کې الکترون حق د تشعشع نه لري. چې دغه یو دانه د نیلز بور د نظریې مشکل هم دغه چې ولې حق د تشعشع نه لري، په دې باندې نیلز بور هم نه پوهېد. دریم د ثابتو مدارونو شعاع مشخص مقدار لري، یعنې شعاعګانې کوانتمي دي. دریم اصل دا وایي دغه ثابت مدارونه چې دي دغه شعاعګانې چې دي او ثابت عدد ده، ثابت مشخص مقدار لري، ثابت مشخص مقدار لري چې شعاعګانې بیا څه رقم دي؟ کوانتمي دي. کوانتمي څه معنا ورکوي؟ یعنی مقدار د یو تام عدد مضرب ده. له کوم فرمول نه به لاسته راسي؟ له دغه فرمول نه آر د ان شعاع د همدغه مدار ای صفر د لومړني مدار شعاع ضرب د ان مربع ان د مدار شماره ده. که چیرې د دویم مدار 2 مربع 4 برابره کېږي، دریم مدار 9 برابره، څلورم مدار 14 برابره.
ایس دغلته A0 چې ده مونږ دې ته د لومړني مدار شا ما یا د بور شا ورته وایي. د دې قیمت څومره ده؟ داسې وایي د بور شا H مربع ثابت د ماکس پلانک تقسیم د 4 پای د پای قیمت 3.14 M کتله د الکترون K ثابت د کولم E د الکترون چارج. که چیرې دا ټول تقسیم کې لاس ته 0.350 انګسترومه کیږي، یعنی د بور د شا قیمت 0.350 انګسترومه ده. څلورم اصل د بور داسې ده وایي الکترون په یو ثابت مدار کې د تشعشع نه کوي، حق نه لري. خو کله چې له یو مدار نه بل مدار ته لاړ شي په دې حالت کې انرژي تغییر کوي چې دغه د انرژي تغییر باید د یو کوانتم د فوتون سره مساوي. دا د انرژي تغییر د یو کوانتم له فوتون سره مساوي ده. یعنی څه معنا ورکوي؟ که چیرې الکترون له اول مدار نه له یو مدار نه له n یو نه n دوه ته لاړ شي، د انرژي توپیر کې دغه توپیر د یو فوتون د اندازه د فوتون د هر فوتون انرژي موږ تاسو د ماکس پلانک قانون کې د H ضرب د F نه لاسته راځي. د H ضرب د F نه لاسته راځي. د بور د اتمی مدل صرف د هایدروجن د اتم لپاره بیان شوی دی. یو مشکل مثلا که چیرې اوس تاسو یو اتم په نظر کې ونیسئ، دغه په داخل کې هایدروجن یو دانه پروتون لري، هغلته که 4 پروتون او د الکترون شاوخوا ته مدارونو کې الکترون نه دغه قوه په نظر کې نیول کېږي. بیا د بور اتمی مدل د دې لپاره ځوابګوی نه و. دویم د بور د اتمی مدل مشکل دغه ولې الکترون د تشعشع حق نه لري چې دې سره هم بیا یو مشکل دې ته بور اتمی مدل هیڅ ځواب نه درلوده. نن ورځ موږ تاسو د اتم لپاره کوم یو هغه اوربیتالي مدل قبول شوی دی. اوربیتالي مدل د مانور کې ګوري یو ساده مثال تاسو درته یم. که چیرې په ټولګي کې ټول زده کوونکي موږ داسې وایي هغه کسان چې تر 15 نمره پورې دي هغه مثلا ټول سره کالي واغوندي، هغه چې تر 10 پورې دي مثلا هغه ټول شنه کالي واغوندي، او هغه چې تر 50 نمره پورې دي هغه ټول مثلا آبي رنګ کالي واغوندي. په دې صنف کې سبا زه راسم هر یو مشخص پیژنم، هر یو مشخص پیژنم. بیا یو حالت دغه ده چې موږ ورته وایو چې هر څوک په خپل خوښه باندې هر څوک په خپل خوښه باندې چې هر چیرته کینی صرف دغه د کالي رنګ باید مشخصي. دغه اوسنۍ اتمی مدل هم دغه رقم ده. الکترون په هر قسمت کې ده. کله چې موږ الکترون ته انرژي ورکو، مثلا کله چې زده کوونکی مثلا له دویمې نمرې نه لومړنۍ نمرې ته راځي، دغه د کالي رنګ بیا څه رقم کیږي؟ تغییر کوي. الکترون هم دغسې ده. په مخبل ځای کې مثلا که چیرې تاسو خپل ملګری په څاپېړه باندې ووهئ، په مخبل ځای کې رنګ تغییر کوي، بیا بیرته هغه انرژي په همغه ځای کې لاس ورکوي. الکترون هم په همدغه شکل باندې الکترون هم په همدغه شکل. نو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو په دې درس کې د بور د اتمی مدل سره آشنا شو چې دغه اتمی مدل د رادرفورد مشکلات هم حل کړه، په همدې شکل باندې د تایف مشکلات هم حل کړل چې د تایف مشکلات د رادرفورد د ماکس پلانک نظریه لخوا چې کله وړاندې سوله بور استفاده ترې وکړه، د تایف مشکلات هم حل کړل. د بور اتمی مدل 4 دانې اصلونه لري چې 4 اصل د فرمولونو له ثبوت سره موږ تاسو کار کړل. نو دا زموږ د نن ورځې درس. هیله لرم چې دې درس مهمه نکتې په کتابچو کې یادداشت کړې وي. تر بیا او راتلونکي درسه پورې تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.